تیریږي، اما اندارې غیر شفاف محیطونه نور ورڅخه تیرېدلی نسوای. ښه، عدسیې دوه ډولونه لري. یوه ډول ته یې موږ تاسې وایو متباعدې عدسیې، متباعدې عدسیې، او دوهم ډول ته یې وایو متقاربې عدسیې. د عدسیو څخه مخکې موږ تاسې دوه نور شفاف محیطونه هم ویلي وه چې یو سلب یا متوازی السطوح او یو منشور. د دې توپیر له هغوی سره څه دی؟ هغوی داسې جسمونه وه چې دواړې انکساري سطحې مستوي وې. بیا په منشور کې دا انکساري سطحې موازي نه وې، اما په متوازی السطوح کې دا انکساري سطحې موازي هم وې. عدسیه بیا څه رقم یو شفاف محیط ته وایي؟ په هغه دوه انکساري سطحو کې لږ تر لږه یو سطحه یې باید انحنا ولري، یوه سطحه یې باید کوږوالی ولري، یعنې دواړه طرفه مستوي نه وي، دواړه طرفه انحنا ولري، یو طرف انحنا ولري. بس دې ته موږ تاسې څه وایو؟ عدسیې. زه ځینې شکلونه تاسې ته رسم کړم، تاسې توجه ورته وکړئ. دا یو طرف انحنا لري، بل طرف هم انحنا لري. بس دې شکل ته څه ویل کېږي؟ عدسیه. بیا هم دا تاسې د څنګ د طرف څخه وینئ عدسیه. دا یو شفاف محیط سو. د دې طرفه که ورته وګورئ تاسې ته به یې داسې یو دایروي شکل ښکاره سي چې دا طرف هم راوتلی او د شا طرف یې هم راوتلی وي. متوجه سولې؟ دا یو یا داسې یعنې یو شکل دې ته توجه وکړئ، یو طرف یې انحنا لري اما بل طرف یې مستوي وي. بس دا هم عدسیه ده. په عدسیې کې شرط څه راځي؟ په انګلیسي کې لنز ورته وایي. دې لنز عدسیې کې شرط څه وي؟ حد اقل یو طرف یې باید انحنا ولري. دا هم څه شي درته راغله؟ عدسیه. دې ته بیا وګورئ، یو طرف مقار بل طرف یې هم مقار. بس دا عدسیه سوه. یو طرف یې مقار وي او بل طرف یې مستوي وي، دا هم څه درته راغلی؟ عدسیه. یو طرف یې مقار او یو طرف یې محدب، دا هم عدسیه ده. هم ولیدل؟ یا په بل شکل یې دا رقم تاسې تصور وکړئ، یو طرف یې محدب وي، یو طرف مقار او بل طرف یې بیا محدب وي. داسې درته رسم کړم. دا ټول د عدسیو ډولونه دي. په دې شکل دا چې ما تاسې ته رسم کړي ټول عدسیې دي. یو طرف یې لږ ته لږه انحنا ولري، موږ تاسې ورته عدسیه وایو. عدسیې یو ته متباعدې وایي، یو ته متقاربې وایي. متباعد عینا د هندارو په څېر دا وړانګې لرې کوي، هغه وروسته له انعکاسه لرې کول، دا یې وروسته له انکساره لرې کوي. او متقارب د هندارو په څېر. کومه هنداره متقاربه وه؟ مقاره. یعنې څه یې کول؟ وروسته له انعکاس څخه یې وړانګې رانږدې کول، یې راټولول. بس په دوی کې هم خبره همدا رقم ده. اوس نو موږ تاسې متقاربې پېژنو، هغه د وړانګو رانږدې کوونکې عدسیه. متباعد هم پېژنو، هغه د وړانګو لرې کوونکې عدسیه. خو هغه وخت به یو عدسیه وپېژنو چې دا متباعده ده که متقاربه، چې وړانګې ورباندې واردې کړو او وروسته وګورو چې څه ډول عمل یې کړی، آیا وړانګې نږدې کړي که لرې کړي. مګم تاسې که د دې اندسي جوړښت په حساب هم یو تعریف ورته زده کړئ، بیا د وړانګو نه پرته چې یو ځای کې یو عدسیه یو چا رسم کړه، ته تشخیصه یې چې دا عدسیه متباعده ده که متقاربه. دغه دوه د نوري لحاظه چې کوم تعریفونه دي، دا هغه وخت موږ تشخیصوو چې موږ تاسې نور ورباندې وارد کړو، وروسته وګورو چې دا وړانګې نږدې کوي که لرې کوي. اما یو اندسي جوړښت له مخې، یعنې ظاهري شکل له مخې هم یو تعریف زده کړئ. متباعد صحیح ده، دا د وړانګو لرې کوونکي دي، خو دا عدسیې ظاهرا ښکاري څنګه؟ دا داسې عدسیې دي چې منځنۍ برخه یې نرۍ وي، نازکه وي او انجامونه یې پلن وي. دا تعریف هم کامیابه تعریف دی، دا هم په درد خوړل کېږي چې کله موږ تاسې ظاهري شکل لحاظ څخه د دوی تعریف زده کړو، یو ځای عدسیه ووینم تشخیصوم
چې دا اوس متباعده والا ده که متقاربه. نو په دې کې کومه برخه پلنه وي؟ انجامونه پلن وي. انجامونه پلن یا ډبل وي. او په متقاربې کې بیا منځنۍ برخه یې پلنه وي. منځنۍ برخه پلنه وي. اوس نو تاسې د دې په حساب راته ووایاست په لومړي کې چې ما دا 3 دانې عدسې رسم کړي دا ټول متقاربې سوې که نه؟ تاسې وګورئ منځنۍ برخه دا څنګه ده؟ دا منځنۍ برخه پلنه، انجامونه نازک. منځنۍ برخه پلنه، انجامونه یې نري دي. منځنۍ برخه پلنه او انجامونه یې نري دي. بس دا ټولې عدسې څه رالې؟ متقاربې. اوس چې تاسو ظاهري شکل ووینئ عدسې تشخیصوئ. اوس نو دې ته موږ تاسې متقارب لفظ ولې کاروو؟ دلیل یې دا دی چې دا به ټولې وړانګې د انکسار نه وروسته رانږدې کوي، راټولوي په یوه نقطه کې چې هغه نقطه ته بیا موږ تاسې محراق وایو. دا بیا وګورئ برعکس منځنۍ برخه یې نازکه وي او انجامونه یې پلن وي. وګورئ انجامونه پلن، د دې هم انجامونه پلن وي او منځنۍ برخه یې نازکه وي. نو دا عدسې ټولې درته رالې متقاربې عدسې، متقاربې عدسې. او دا ډولونه څه راله؟ متباعدې عدسې. دا د وړانګو لرې کوونکي عدسې دي او دا د وړانګو نږدې کوونکي. اوس نو تاسې وګورئ محدب الطرفین، یعنې بل ظاهري لحاظه بل نوم هم ورکولی سو. محدب الطرفین دواړه طرفونه محدب. محدب مستوي، یو طرف محدب دی یو طرف مستوي. مقار محدب، یو طرف مقار وي بل طرف محدب وي. همداسې مقار الطرفین، مقار مستوي، او دا هم د دوی ډولونه راغله. ښه عدسې چې دي دوه محراقونه لري. عدسې دوه محراقونه لري. هندارو څو محراقونه درلوده؟ یو دانه. او عدسې څو دانې لري؟ 2 دانې. ولې داسې قصه ده؟ ځکه د هندارې په یو طرف چې وړانګه وارده سي انعکاس کوي او محراق لاسته راځي، بل طرف که وړانګه وارده سي یا به هیڅ هغه طرف انعکاسي نه وي. که انعکاسي هم وي خو بیخي بله هنداره سوه. که دا طرف مقار وي خو دا طرف بیا محدب راغی. متوجه سولئ؟ مګر په عدسیو کې مسله څنګه ده؟ عدسیه خو یو شفاف محیط دی. دا وګورئ دا یو عدسیه کله چې وړانګې په دې باندې واردې سي، وړانګې پر دې باندې واردې سوې موازي وړانګې راغلې. دا وړانګې ټول وروسته د انکساره په یوه نقطه کې راټولیږي په دې شکل. نو دا کومه نقطه کې چې دا ټولې وړانګې راټولې سوي دې ته موږ تاسې څه وایو؟ محراق. په هندارو کې د انعکاس نه وروسته وړانګې دې نقطې کې راټولېدلې، اما په عدسیو کې د انکسار نه وروسته دا خو شفاف محیطونه دي، د دې نه خو نور وځي، بس دا محراق سو. اوس دې ته وګورئ که دا وړانګې مو د دې طرفه واردې کړې وای دلته یې تقاطع کول بیا هغه څه راتلی؟ هغه هم محراق. نو دا څو محراقونه پیدا کوي؟ 2 محراقونه. متوجه سولئ؟ ګورئ ما دلته یو کار کړی، کله چې مې وړانګه رسم کړې وه تر عدسیې تر منځه پورې مو هېڅ انکسار نه دی ورکړی، بیا د هغه ځای څخه مو یو ځل انکسار ورکړی. دا خبره په حقیقت کې په دې ډول نه ده. عدسیې کې وړانګه 2 ځلې انکسار کوي، یو پر دې سطحه باندې چې کله عدسیې ته داخلیږي یعنی پر دې طرف باندې، او یو پر دې سطحه چې کله عدسیې څخه وړانګې وځي. مګر موږ د اسانۍ دپاره څه کار کوو؟ د عدسیې په منځ کې چې کم خط دی تر هغه ځای انکسار نه ورکوو، بیا د هغه ځای څخه یو ځل انکسار ورکوو. موږ دا کار د اسانۍ دپاره کړی، که نه نو په حقیقت کې دا باید څنګه یو شکل وای؟ فرض وکړئ دا یو عدسیه ده، دا هغه منځنی خط دی چې د عدسیې په 2 حصو باندې وویشل. اوس دا طرف هم یو انحنا لري، داسې چې دایره کره تکمیله کوي، او دا طرف هم. کله چې وړانګه راله پر دې باندې ولګېدل، اوس باید تاسې دلته نارمل رسم کوي. د دې سطحې مرکز کم طرف ته دی؟ دې طرف ته. دا ویني دا داسې انحنا ده، مرکز یې په دې طرف باندې راځي. دلته باید موږ تاسې یو نارمل رسم کړی وای. دا نارمل درته راغی؟ هر خط چې له مرکز څخه تیر سي موږ تاسې ویل چې هغه پر سطحه باندې عمود دی. فرض وکړئ دا یې مرکز. د دې طرف مرکز بیا کوم خواته دی؟ د دې انحنا والا مرکز. د دې انحنا والا مرکز بیا دلته دی.
اوس نو کله چې دا وړانګه داخلیږي انکسار کوي. څه ډول انکسار باید وکړي؟ خپل په مسیر باندې خو تلای نشي، نارمل ته نږدې باید انکسار وکړي. دا دی د دغه ځای څخه نارمل ته نږدې انکسار. اوس پر دې ځای بیا تاسې څه کار وکړئ؟ یو نارمل رسم کوي. دا وګورئ دا یو دانه مرکز دلته، بل مرکز دلته. دغه نقطې باندې اوس وړانګه راغله، عدسیې ته داخله سوه وړانګه، یو ځل انکسار ورکوي پر دې سطحه. اوس د دې ځای څخه چې راوځي خپل په مسیر خو تلای نشي، څه ډول انکسار باید وکړي؟ نارمل څخه لیرې طرف ته. دا وړانګې بالاخره داسې انکسار وکوي. دا یو نارمل دلته، یو نارمل دلته، یو انکسار پر دې وجهه، یو انکسار پر دې. زه د نقطو ته نومان ورکوم A B. یو انکسار چیرې واخیستو؟ پر A نقطه، یو انکسار بل پر B نقطه. په دې شکل دا خو موږ تاسو ته ډېر زیاته ستونزه جوړولی شي. نو موږ تاسو څه کار کوو؟ په شروع کې کومه برخه مطالعه کوو؟ هغه عدسیې چې دا ضخامت یې ډېر زیات کم وي، او موږ تاسو کولی سو ووایو چې دا ضخامت دومره کم دی چې د دې د شعاع په پرتله باندې قابل د صرف نظر دی. په دا رقم عدسیو کې بیا تاسو اجازه لرئ چې د دې جنجالي کار پر ځای باندې څه کار وکړئ؟ داسې یو کار وکړئ. دا منځنی خط دایم بیا موږ تاسو رسموو د عدسیې، او کله چې وړانګه راله تر دغه ځای پورې هېڅ انکسار نه ورکوو، بیا د دغه نقطې څخه یو ځل انکسار ورکوو. دا کار دا زموږ تاسو ته اساني نورم زیاتوي، خو دا په هر ډول عدسیو کې نه کوو. څه وخت داسې عدسیې چې ووایي د دې دا ډبلوالی، د دې ډبلوالی د دې د شعاع په پرتله باندې ډېر کم دی، او د جسم واټن د تصویر واټن بیا هم که د دې سره مقایسه کوي اصلا دا ډبلوالی قابل د مقایسې نه دی، چې داسې عدسیو ته بیا په نور فیزیک کې وایي نازکې عدسیې. زموږ تاسې بحث مکمل پر څه شي باندې دی؟ نازکې عدسیې. او دا کوم فورمولونه چې موږ تاسې وایي دا یوازې د څه شي دپاره کار ورکوي؟ د نازکو عدسیو دپاره. وروسته بیا انحنا انکساري سطحه موږ مطالعه کوو، هر ډول مسایل په هغه کې وایو، خو د شروع کې زموږ تاسې مبحث یوازې پر څه دی؟ پر نازکې عدسیې. که یو څوک پوښتنه وکړي چې څو ځلې انکسار کیږي په عدسیو کې، که عدسیه نازکه وي که نه وي، انکسار خو راځي 2 ځلې، اما په نازکو عدسیو کې موږ د ځان دپاره یو اساني جوړه کړې، تر مرکزه تر منځه پورې انکسار نه ورکوو، بیا وروسته یو ځل انکسار ورکوو. ښه تاسو په دې باندې پوه شولئ چې عدسیې 2 محراقونه لري. عدسیې 2 محراقونه لري، او هغه څنګه لاسته راځي هغه محراقونه؟ د منکسره تقاطع په هنداره کې د منعکسه تقاطع، په دې کې د څه شي؟ د منکسره تقاطع. اوس منکسره وړانګو تقاطع کړې که یې غځونې تقاطع کړې؟ خود یې منکسره وړانګې، او دلته هم یو محراق لري، هغه بیا د کم صورت باندې راځي؟ کله چې وړانګې د دې طرفه موازي راسي بیا دلته انکسار کوي، دا یې بل محراق. په محدب کې داسې یو خاصیت ولیدل سو، په مقعر کې به څه ډول یو قصه وي؟ تاسو بیا مقعر ته توجه وکئ. فرض وکئ دا یو مقعره عدسیه. تر مقعر و محدب لفظ د متباعد متقارب لفظونه ډېر ښه دي چې ویې کاروو. کله چې زه وایم متباعد، دا میم هدف کیدای سي، دا هم هر یو چې وي مشکل نه لري. متوجه سولي؟ هر یو کیدای سي موږ یاد. کله وایو متباعد بیا دا یادو، متقارب دا 3 دی. او دې خبرې ته هم توجه ولرئ، که عدسیه یو طرف محدب یو طرف مقعر، مستوي وي او بل طرف محدب، دواړه طرفونه محدب، او دا دواړه طرفونه هم چې محدب وي هر طرف یو انحنا لري او که نه، شرط هم نه دی چې د دوی د انحنا شعاګانې باید یو له بل سره مساوي وي. نه، دا یو خبره هم شرط نه وي. په دې طرف کې خو بیخي انحنا نه لري، د دې دواړو شعاګانې یو له بل سره کیدای سي برابر وي، کیدای سي نه وي. د دې دواړو برابرتوب خو بیخي امکان نه لري. په دې دواړو کې د شعاګانو برابرتوب بیخي امکان نه لري، دا کیدای نه سي. که د دوی شعاګانې برابر سي دا دواړه خطونه یو په بل منطبق راځي. په ټولو حالاتو کې چې هر ډول وضعیت ولري، محراق دواړو طرفو ته په مساوي واټنو کې تشکیل کیږي. یعنی هر عدسیه څو دانې محراقونه لري؟ 2 دانې. د دې شکل څخه مطلق صرف نظر او یعنی هیڅ مهم دی نه، خو محراقونه به دایما په مساوي فاصله کې. او موږ تاسې بیا په عدسیو کې فواصل د کومه ځای څخه ګورو؟ د عدسیې په منځ کې چې مې دا خط درته یاد کړئ، دا خط او منځنۍ نقطه دا نقطه. اوس نو دلته که زه دا نقطه انتخاب کړم دا راځي،
دغه ډیره زیاته مهمه نقطه ده. دې ته موږ تاسې د دې وروسته څه وایو؟ نوري مرکز. دا عبارت سو له نوري مرکز څخه. اوس داسې تصور وکړئ د دې دواړو طرفو شعاګان یو له بل سره فرق لري. دلته یو محراق تشکیل سو په 60 سانتي فاصله کې. دا شعا او دا شعا فرق لري. د دې خوا چې مې وړانګې وارد کړې دلته محراق تشکیل سو په کومه فاصله کې؟ بالکل په 60 کې. یو طرف مهدب د یو طرف مستوي. وړانګې مو وارد کړې دلته محراق راغی په 60 سانتي کې یا په 30 سانتي. د دې طرفه چې مو وارد کړې په مغه فاصله کې درته راځي. نو محراقي فاصله د دواړو طرفو دپاره څه وي؟ برابر. او محراق هم د دواړو طرفو دپاره یوه خبره. او که منځنۍ برخه یې پلنه وي نور که مستوي وو که مهدب و هر وضعیت چې ولري چې وړانګې وارد کوي حتما هغه وړانګې یو بل په محراق کې قطع کوي. متوجه سولئ؟ اوس دې ته وګورئ دا منځ نقطه به موږ تاسې په نظر کې خط به په نظر کې ونیسو. په دې باندې چې موازي وړانګې راسي ولګېږي. موازي وړانګې راغلې ولګېدلې دلته دا بیا داسې انکسار کوي په دې شکل. په همده خاطر موږ تاسې دې ته څه لفظ کار کړی و؟ متباعدې عدسیې. وړانګې وروسته له انکسار څخه لیرې سوې. نو اوس موږ تاسې د منکسره وړانګو امتداد ګورو، غځونه. چې هر ځای تقاطع وکړه دې نقطې ته څه وایو؟ محراق. او اوس که د دې خوا وړانګې واردې کوي دلته به لیرې سي، غځونه یې دلته یو محراق تشکیلوي. نو دا هم څو محراق لري؟ 2 دانې. د هندارو په څېر اوس دلته کار کوو ځانو ته مسله اسانه کوو. هغه چې منکسره وړانګو تقاطع کړي وي هغه ته وایو حقیقي محراق، او هغه چې غځونې یې تقاطع کړي هغه ته وایو مجازي محراق. نو د متباعدو عدسیو محراقونه مجازي، د متقاربو عدسیو محراقونه حقیقي. او هر عدسیه لري 2 محراقه او دواړه محراقونه په مساوي واټن کې له نوري مرکز څخه واقع وي. صحیح ده؟ ښه نورې کم مشخصات درته راله. دا خصو د محراق مسله. او د متباعدو عدسیو د محراقونه یې څنګه راله؟ که چیرې عدسیه متقاربه وي محراقونه یې څنګه دي؟ محراقونه حقیقي دي. او که چیرې عدسیه متباعده وي متباعده بیا نو محراقونه څه ډول دي؟ محراقونه مجازي دي. ښه توجه کوئ اوس نو دا بل مسلې ته.